کومه زنانه چې ولې خاوند ته وایي چې زرګونه تعویضونه وکړي بیا به هم دا د خاوند په زړه کې مقام پیدا نه کړي. زنانه به خاوند ته ولې نه وایي؟ ځکه الرجال قوامون علی النساء، نارینه دا حق لري چې ښځې ته ولې ووایي چې دا کار دې ولې وکړي. نارینه چې دی د هغه عقل هم کامله، د هغه د بندې بار کللي ستا د ذریات دپاره ستړیاوې پورته کوي، نو ته باید خاوند ته داسې الفاظ استعمال نه کړي. زموږ بعضې ځایونو کې راځي چې مشهوره ده زموږ په علاقه کې دا واقعه چې یو زنانه یو مولوي ساله ورله چې ماته یو تعویض راکړه، خاوند سره مې جنجالونه ډېر، هغوی یو کاغذ ورکړي وایي چې ستا خاوند راسي ته دا در غاښو لاندې شته، او ده چې در غاښو لاندې ښوول دې چې شروع کړه نو خبرې بیا نشي کولی، چې دا چپه یي خاوند چې هر څه ورته وایي دا خاموشه ده چپه ده، څو وخت بعد خپله پر خاوند ګران شو. نو بیا مولوي صاحب ته وویل چې دغې ښځې تعویض را کړی، هغه تعویض مې نه و در کړی، خالي ستا خوله مې در پاته کړې. نو حضرت فرمایي چې زه ډېر حیران سم چې یو زنانه د خاوند د محبت حاصلولو دپاره تعویضونه غواړي. ستا هر ادا تعویض دی، ته د خپل ادا پر استعمال کړه. ستا دپاره الله د خاوند په زړه کې یو مقناطیس ایښی دی، دغه مقناطیس څنګه حاصلیږي، د دا کشش څنګه حاصلیږي، دا ستا په اخلاق، ستا په کردار، ستا په پاکی صفائی، ستا په سنگار او ستا په ښه رویا، ستا په ښه انداز. ګورئ دا د الله تقسیم دی چې الله څنګه پیدا کړي. الله په قرآن کې دا نه فرمایي چې یو زنانه د خاوند د پسه سکون حاصله کړي. الله څه فرمایي؟ لتسکنوا الیها، چې خاوند د زنانې څه سکون حاصله کړي. یعنی زنانه خو پر سکونه ده، زنانه خو په کور کې ناسته، نه د کار ټینشن ستا، نه د پور ټینشن ستا، نه د کار د خرابېدو ټینشن ستا، نه د آلاتو د خرابېدو ټینشن ستا، نه یو بل ټینشن ستا. دا ټینشنونه خو ټوله پر خاوند دي، دا ستړیا خو ټوله خاوند وړي. د دې خو هغه ستړیا دا ده چې کور یو دیګ پوخ کړي، یو ډوډۍ پخه کړي، پر هغه نه د دې سره څوک جنجال کوي، نه جنګ کوي، نه بله کوي. نو ځکه الله فرمایي لتسکنوا الیها، چې ته د دې زنانې سره د دې کور والا سره سکون حاصله کړې. نو چې خاوند ستړی راشي ته باید خاوند ته سکون ورکړې. ټیک دی زنانې حق لري، لیکن زنانه الله داسې پیدا کړې ده چې هر څومره بد اخلاقه خاوند، هر څومره بد کرداره وي، دا د هغه طبیعت ځان ته معلوم کړي، هغه نرمولی سي. داسې دی لکه پر اور چې اوبه واچي، کولی سي. موږ ته دا زنانو د خاوندانو په دې کې ګرځو، په دا مرکو په دا کیسو کې 80% غلطي په زنانو کې. نو پکار دا ده چې پر ځای د تعویض، پر ځای د ملایانو ګرځېدو، ته هغه خپل اداب چې الله درکړي دی هغه استعمال کړه، په خپل ځان کې تبدیلي راوله، در هر تعویض به دغه غټ کار تا ته